السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا مروا باللغو مروا كراما. محترمو، دا خبر من په دې خپلو بیاناتو کې ډیره تکرار کوو. ښه صفات باید په ځان کې پیدا کړو. خو صفاتو ته ضرورت دی ام په وروڼو کې ام په خویندو کې. یو د هغه ښه صفاتو نه چې نن موږ او تاسې پرې لنډې خبرې کوو هغه دا ده: په هر رور او په هرې خور ښه ګمان کوه. بد ګمان دا بد مرض دی. هماغه د متنبي شعر دی چې وایي: اذا ساء فعل المرء ساء الظنون. د چا چې اعمال خراب وي هغه ګمانونه هم خراب وي. همداسې ده کم سړی چې دوکې کوي هر سړی ورله دوکه مار ښکاري. څوک چې دروغجن وي هغه ته هر کس دروغجن ښکاري. څوک چې سودي معاملې کې حرام مال خوري ټول خلک ورله سودخواره او رمخواره ښکاري. کم کس چې د زنا پسې ګرځي، بدفعلۍ پسې ګرځي، فحشا پسې ګرځي، لواطت پسې ګرځي، د هغه د خولې خبرې که واورې نو هغه داسې خبرې کوي که د هر دکان کې زناګانې دي او په دې هر مارکیټ کې فحشا او بدفعلي روانه. څوک چې ظالم وي او وحشتونه کوي د هغه دا سوچ ته چې هر سړی ظالم دی او هر سړی وحشتګر دی. څوک چې کینهګر دی او حسدګر دی نه د هغه دا ګمان دی چې دا ټول خلک حسدګر او کینهګر دی. څوک چې بالماضي منځونه نه کوي هغه دا سوچ کې ځان ته زه نه یم دا ټول خلک منځونه نه کوي. کم خلک چې خپل ولي قطع کوي د هغه په فکر باندې چې دا ټول خلک خپل ولي قطع کوي. کم خلک چې روژې لنډه ده څوک چې په کم کار کې په خپله هغه نیمګړتیا پکې ده په بلو په نور خلک هم همدا ګمانونه کوي. المرء یقیس علی نفسه. حالا چې موږ تاسو دا پکار دی چې په هر چا ښه ګمان د دې بدو ګمانونو په ضیا باندې ولې ښه ګمان نه کوو؟ زموږ ستاسې د پښتنو کې غټ مشکل دا دی منفي سوچ ډېر لرو. منفي سوچ د هر چا په رابطه منفي فکر لرو. که یو خور په لار باندې روانه وي په ستر په پرده په حجاب په چادري کې روانه ده، وزګار خلک په دې لارو کې په دې پلچکونو کې په سړکونو کې ولاړ ده. هغو هېڅ کار نه. د هغو کار څه شي؟ زنانه پسې خبرې وکړه، نارینه پسې وکړه. حتی و حیوان که په لار باندې روانه حیوان پسې هم خبرې کوي، د ماشوم پسې هم خبرې کوي، د وړوکي پسې هم خبرې کوي، د غټ پسې هم خبرې کوي. د خپل کار او کسب او شغل همدا ګرځولی دی. خپل آخرت دې تباه کړه. عملنامې ته څه نه ډکې کړې. کله چې تا ته قیامت کې عملنامه په لاس درکول شي ستا به ټوله عملنامه له تهمتونو نه ډکوي. دې پسې تهمت او دې پسې تهمت او د دې پسې تهمت. د دې وجې نه قدرمندو د غلطو خلکو سره به موږ تاسې باید مجلسونه ونکړو. کم خلک چې په هر چا بدګمانه دي اصل کې دا سړی په خپله خراب دی. څوک چې دا خبرې کوي ته خبرې په دې ښار کې څومره زناګانې کېږي، څومره قتل روان دي، څومره ظلمونه روان دي، دا قصه وشوله دا وشوله دا وشوله دا وشوله. مشکل اصلا دې شخص خلکو ته ښه فکر ورکوه، مثبت فکر ورکوه. تاسې وګورئ زموږ د دې پښتنو دا متلونه وګورئ وایي پردی جنګ مختر دی. سیده خلک به دې متل ته بل تاویل هم کوي خو دا متل خراب دی. خلک څه شی وایي تربور نه خر ښه دی. دا زموږ ګوره بد ګمان دی په خلکو باندې. تربور مسلمان دی، مؤمن دی، ستا تره زوی دی. ولې دا لفظ غیر استعمال دی؟ څوک یو څه وایي څوک بل څه وایي. یعنې زموږ د خولې نه ډېر الفاظ وایي چې خپله کرکجن الفاظ دي. نو موږ به تاسې قدرمندو په هر چا د حسن ظن ښه ګمان وکړو. ځکه اسلام اکثرت په دې مسایلو کې ظاهر ته ډېر اعتبار ورکوي. ته پوهېږې دې سړي تا سړی په حقیقت کې څه نه دی لیدلی، خلک هسې قصې کوي، هسې ډرامې کوي. بله خبره دا ده بد ګمان ما او تا څه فایده رسوي. په دې هم بد ګمان وکړه، په دې هم بد ګمان، په دې هر چا بد ګمان بد ګمان بد ګمان. څوک د ګناه نه بچ دی؟ هېڅ څوک نشته چې هغه د ګناه نه بچ دی. هر څوک د ورځې څو کراتې کبیره کبیره ګناهونه کوي. نو څه ضرورت دی؟ ما او تا ته څه پکار دی؟ ما او تا دا پکار چې به ځان اصلاح کړو. ما او تا باید په ځان کې ښکلي صفات پیدا کړو، د بدګمانۍ د صفات د ځان نه لرې کړو.
هغه وسر کې راځي چې موسی علیه السلام الله ته ویل چې یا الله دا خلک ما پسې خبرې کوي. الله تعالی موسی علیه السلام ته وایي چې دا خلک ما پسې خبرې کوي. یهود دا خبره نه کوي چې عزیر علیه السلام د الله زوی دی، نصارا و عیسی علیه السلام د الله زوی دی، او ملک د الله لورګاری، قسمه قسمه خیره دا خلک لري د الله په رابطه. نو دا خلک د هر چا پسې خبرې کوي. نو ما او تا به کوم سوچ کوو؟ زما او ستا به سوچ او فکر دی بس په هر چا ښه ګمان کوه، حسن الظن په هر چا باندې کوه. ښه ګمان کې فایدې چې دي دا ډېر دي. سیده چې مؤمن به یقظان وي، یخ به وي، دقت پکې د ژوند په چارو کې هر طرف ته متوجي. خدا د بدګمانۍ دغه فکر دا سوچ قدرمندو دا د خپل ذهن نه د فکر دا لرې کوي. ډېر کارته د خلکو په غلطو ګمانونو باندې خویندې د نکاح نه پاتې شي. غلط سوچونه خلک کوي، غلط ګمانونه کوي خلک دي. کله کله یو ورور د نکاح نه پاتې شي د خلکو د بدو ګمانونو د وجې نه. کله کله یو ورور قتل شي د بدو ګمانونو د وجې نه. دا څومره قتلونه چې خلک کوي بې ځایه بې ځایه، کله د چا نه قتل وشي دا داسې نه چې دا ټول رښتې دا ګمانونه خلک څه شی وایي چې رښتیا راځي دروغ به دا کارونه کړي. ډېر کله خلک بد ګمانه په خلکو باندې کوي. په لار باندې که عالم روانې که انجینر روانې که ډاکټر روانې که حاجي صاحب روانې که زنانه ده که نارینه ده که وړوکی ده که غټ دی او لار کې دا سیلبین ناسي په دا کتابچې خبرې ورپسې کوي. د هغې سړي د حیثیت نه به خبر نه وي، او به څومره دروند سړی، اخور به څومره درنې پاک دامنه به بس خلکو خبرې کوي. قدرمندو د دې په ځای چې موږ تاسې بل پسې خبرې وکړو، راځئ د خپل ځان علاج وکړو، راځئ ځان اصلاح کړو. موږ او تاسې کې ډېرې نیمګړتیاوې دي او ډېر قصور په موږ او تاسې کې دي. موږ او تاسې خپل اخلاق باید درک کړو، صبر باید زده کړو، رښتیا ویل باید زده کړو، د خواهش مخالفت باید زده کړو، وفا کول، امانتداري، د بحیتوب مخالفت، نشه سګرټ نه ځان وساته، د منځونو پابندي، توبه ویستل، د والدینو احترام، غیبت، تهمت، چغلخوري دې نه ځان ساته، د ژبې کنټرول، د نظر کنټرول، دا ښکلي صفات په ځان کې باید پیدا کړو. السلام علیکم.